و د خدای دپاره زه به تاسو ته د بنګلادیش او د هندوستان او د پاکستان او د ایران غلې راوړم په تاسو به خورم الله خو سړیتوب تاسو نه زده کوئ. کندهار کې د سراج الدین حقاني تازه خبرې وایي د جنګ وخت کې نه ول خو اوس د سلګونه کسانو معاش غواړي دا چې ولې طالبانو ته غوسه شوی. نور یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دې باندې زه نشم خفه چې یو ادنا مجاهد چې د ما په دې سر کیني زه به ونه خوشحاله شم. خو داسې نه چې تر پرونه پورې دا مشران ملګري دلته ناست دي، شیخ زیتا ته معلومات کېږي او دا نور مجاهدین ته معلومات کېږي. په سخته ورځ کې به موږ غږ وکړو چې ننګرهار ته، کندوز ته، مزار ته د تشکیل ضرورت دی. څومره خلک موږ پیدا کولی شول؟ نه پیدا کېدل. اوس چې ماته راځي چې ماته د 2000 نفر یا 10 راکړه، د 1000 راکړه. و د خدای دپاره زه به تاسو ته د بنګلادیش او د هندوستان او د پاکستان او د ایران غلې راوړم په تاسو به خورم الله خو سړیتوب تاسو نه زده کوئ. دا خبرې شیخ صاحب محترم و چې نن به موږ مجاهدینو ته خبرو. یو وخت ما مجاهدین ته بیان کوم ادب دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا رسوله اولي الامر منکم. دا آیت مې وویل مجاهدین ته لګیا شم ورسې طهار ته چې دا اولو الامر ته خو نصیحت پکار دی چې خالي مجاهدین باندې راسخ دي. موږ هم ځانونه اصلاح کوي، تاسو هم ځانونه اصلاح کوئ. دا به وعده راسره کوي، یو بل به نه سره شرموي، مسلمان ولس به نه به ځای ځوروي. داسې خبره زه بار بار کوم چې موږ امن دی، عفا دا پلانی دا بیا درز څوک راجګ شي په دا لاره کې په چیکپاینو باندې یو څوک ولې شهیدي کړي خو چې څنګه ولې یا کوټه ته درواغ شي. زه دا وایم چې دلته کرزی صاحب ناست دی، ډاکټر عبدالله صاحب ناست دی، حکمتیار صاحب ناست دی. تیر شوي چې هر څه دې شوي دي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه پورته غیرت موږ نه کړو. په فتح مکه کې دا علما کرام ناست دي. 2 امتیازه رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته ورکړل، د مکې مشرکینو ته یې ورکړل چې څوک بیت الله شریف ته ورشي امن دی، چې څوک د ابو سفیان کور ته ورشي امن دی. هېڅ دا حساب ورسره ونه بهسته تر شوي دي. زه اوس دا وایم چې دا تللی خلک چې کوم دی که په ما اعتماد نه کوي، دلته کرزی صاحب ناست دی، حکمتیار صاحب ناست دی، ډاکټر عبدالله ناست دی. د دې سره خو تاسو وخت تېر کړی دی. دا د راشي د خپلو مشرانو په اعتماد باندې دی د حکومت حمایت مې مجاهدین ته لګیا شم ورسې طهار ته چې دا اولو الامر ته خو نصیحت پکار دی چې خالي مجاهدین باندې راسخ دي. موږ هم ځانونه اصلاح کوي، تاسو هم ځانونه اصلاح کوئ. دا به وعده راسره کوي، یو بل به نه سره شرموي، مسلمان ولس به نه به ځای ځوروي. داسې خبره زه بار بار کوم چې موږ امن دی، عفا دا پلانی دا بیا درز څوک راجګ شي په دا لاره کې په چیکپاینو باندې یو څوک ولې شهیدي کړي خو چې څنګه ولې یا کوټه ته درواغ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.